سودا. یعقوبی مسکی شو لکه ډار شوی اسیر چې ځان مظلوم شي. مسک کېده. موږ اوس په اروپا کې یو، خو دا هغه اروپا نه ده چې تاسو پکې ژوند کوئ. له پیړو بریتو یې سګرټ وهلي غاښونه راښکاره شول. سترګې یې ژر ورپولې. غږ یې یو څه ټیټ کړ. دا د استانبول اروپایي برخه ده. کړکۍ ته مې مخ واړاوه. پردې نه درلودې. د کړکۍ په یوې برخې د ترکیې راځوړند سور بیرغ باد ښوراوه. یعقوبي په ډاډه غږ راته وویل: دا ودانۍ 10 منزله ده. موږ یې په 14 منزل کې یو. دا شیشې یې تورې دي. له د باندې خلکو ته ډیر نه ښکارېږو، نو پردې مو نه دي اچولي. البته د ترکیې له نظامه به سړی څه پټ کړي. تر لرې دنګې ودانۍ راښکارېدې. لاندې تور سړکونه، ځینې پلن او ځینې کاږه، واږه او واړه. پرې روان موټر داسې راښکارېدل لکه میږتانه چې په کتار کې ځي راځي. یعقوبي ته مې وویل: دلته څومره ډېرې جګې ودانۍ دي؟ شاید په سلهاوو وي، نه په زرهاوو به وي. هر څومره چې په لوړ منزل کې اوسېږي هغومره یې ترکان خوښوي. دا د پاس منزلونو بیې هم جګې دي. ولې؟ ما ترکان نه دي پوښتلي چې په څه نه کار په هغه څه کار، خو په رهنمایي معاملاتو کې راته معلومیږي چې د خلکو کش جګو منزلونو ته وي. تاسو ته هم د جګ منزل اپارتمان پیدا کوم. بیخي بېغمه اوسئ. ترکی بیرغ د نندارې مخه نیوله. باد ښوراوه. یعقوبي مې وپوښت: ټول استانبول له دې بیرغه ډک دی؟ تا هم په کړکۍ راځوړند کړی؟ لکه ماشوم چې یوه شوخي کړې وي او پرې نیول شوی وي. مسکی شو. سترګې سره ورغلې. دواړه لاسونه یې په زنګنو کېښودل لکه رکوع چې کوي. رامخته شو. غږ یې ټیټ شو: مشکل کشا دی. څه معنا؟ مسؤلین پرې خوشحالیږي. د دښمن په سترګه بیا نه درته ګوري. نو له د باندې په دې دنګه ودانۍ کې دوی دا کړکۍ معلوموي چې ستا د کور ده؟ مه کوه پوښتنه. د ترکي استخبارات ډیر قوي دي. په ترکي ژبه یې ملي استخباراتي تشکیلات بولي. له هر څه خبرېږي. دا ټول وطن دوی ساتلی. یعنی د استخباراتو نفر خلک څاري چې بیرغ لري که نه؟ یعقوبي د ترکي چایو وړې پیالې ژر ورټولې کړې. لکه ناڅاپه چې کوم څه ذهن ته ورګرځېدلي وي. په یو څه لوړ غږ یې راته وویل: پارک ته بلاړ شو. ډیر ښکلی یې جوړ کړی. دا صحابه نور هم وګورې. همدلته درته کور ګورم. ودرېد. رامخته شو. خوله یې زما غوږ ته بیخي رانږدې کړه. سړی نه پوهېږي چې په دې اپارتمانونو کې څوک د چا غږ اوري. یعقوبي له ناستخونې ووت. د باندې لکه چې باد درېدلی و. د ترکیې سور بیرغ د کړکۍ یوه لویه برخه ونیوله. خونه تیاره شوې نه وه، خو داسې مې احساسوله چې تیاره شوې او زړه لوبوونکې ده. ودرېدم. په المارۍ کې کتابونه وو. ټول یې د ترکي ژبې وو. نه پرې پوهېدم. له یعقوبي سره پارک ته ولاړم. په بره کوچنی خو اوږد پارک. دواړو غاړو ته یې سړکونه وو. د موټرو شور مو اورېد. د پارک په منځ کې لارګۍ د غرو په ډبرو پوښلې وه. ونې ډېرې د ناجو وې، خو سپېرې ښکارېدې لکه دوړې چې پرې ناستې وي. پر یوې لرګینې اوږدې څوکۍ کېناستو. یو سړی مو تر مخ تېر شو. یعقوبي ورغږ کړل: ګنایدن. سړي سر ټیټ کړ لکه تعظیم چې کوي. مسک شو. ګردی غوښن مخ یې وو. په ونه ټیټ وو. راوتلې خېټه، ګردۍ سترګې، لنډکي لاسونه، تور پتلون، زیړبخونې کورتۍ، سره نیکټۍ یې په غاړه وه. که یې څه ویلي وي په دومره ټیټ غږ یې وویل چې وامې نه اورېدل. یعقوبي ما ته په یو څه ټیټ غږ وویل: همداسې سړي د هغه ادارې غړي وي. نو تا څه ورته وویل؟ سهار په خیر مې ورته وویل. سړي ته مې لا هم کتل. په یو لاس کې یې تسبیح ښورولې. یعقوبي راته وویل: هغه مخامخ سړی ګوري؟ په هغې بلې څوکۍ چې ناست دی. په بریتو لاسونه وهي. هغه هم شاید د دوی سړی وي. د هغه شاته هغه ښځه ویني
چې حجاب یې کړی، شک یې مه بوله چې هغه دې هم د دوی لپاره په کار مصروفه وي. د ماشوم چیغې شوې. مور کشاوه ورته په قهر وه. ماشوم د ټالونو په لور زور کاوه. یعقوبي ته مې وویل ما اورېدلي وو چې ترکیه ښه ده، که دغسې وي څه بلا غواړم چې دلته کور اخلم. نه 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 نه، ترکیه بیخي مناسب ځای دی، هوا یې ښه ده، کورونه یې ښه دي، بیې یې ښې دي. په 4 لکو ډالرو د دوی تابعیت ترلاسه کوئ. پام چې له دې تصمیمه وانه وړئ. زه کور غواړم، زندان نه غواړم. یعقوبي په څوکۍ کې وشورېد لکه بیخي په څنډه چې ناست وي. ټول مخ یې ماته راړولی و. غږ یې لوړ و. ترکیه اصلا زندان نه دی، بهترین امنیت لري، قیمتونه یې کم دي، د دنیا په بل هیڅ ځای کې دا شرایط نشته. له ځایه پورته شوم، له پارکه د وتلو په لور وخوځېدم. یعقوبي راپسې شو. ګوره صاحبه، ما چې څه درته وویل منظور مې دا و چې دوی امنیت ته ډیر دقت کوي. دا هر څه زموږ لپاره کوي، په موږ یې اصلا کار نشته. مقصد امنیت ته خطر پیښ نه کړو. طبعا تاسو خو امنیت ته خطر نه پیښوئ. د پارک له وره وتلی وم. ټکسي مې پسې کود. یعقوبي وویل امنیت ډیر مهم دی. افغانان چې دلته کور اخلي یو اصلي دلیل امنیت دی. چې امنیت نه وي ژوند تباه دی. وطن ته وګوره په څه حال شو، جمهوری نظام ړنګ شو. ټکسي ته مې لاس وښوراوه. یعقوبي سګرټ روښانه کړ. له خولې یې کړی کړی لوګی راووت. د ښاروالۍ ټول کارونه، د بانک کارونه، نور رسمي معاملات موږ درته کوو. تاسو به اصلا په عذاب نشئ. راحته آرامه به کلي ترلاسه کړئ. د امن او آرامۍ ژوند به پکې وکړئ. ټکسي راته ودرېد. ور وختلم. یعقوبي نه غلی کېده. که پونډ وي، که ډالر وي، که یورو وي، که له دوستانو سره مو له کابله راوړې افغانۍ وي، ټول درته تر بانک په ښه بیه بدلوو. یعقوبي چې غلی شو په پوښتونکو سترګو یې راته وکتل. ورته ومې ویل بیا حل درکوم. د ټکسي په شالید هنداره ترکایي بیرغ راځړېده. ټکسي چلونکي په هنداره کې را سره سترګې څلور کړې. وړې ګردۍ تورې سترګې وې. په ترکۍ ژبه داسې چابک چابک وغږېد لکه ټایپ چې چالانه کړی وي. ورته ومې ویل تقسیم. ده لا خبرې کولې. ما لارې ته کتل چې ټکسي د تقسیم 4 لارې په لور لنډوله.